په کتابونو کې خو نور څه دي، په کتابونو کې خو نور څه دي، او په تفسیرونو کې خو نور څه دي، او په حیاتونو باندې اوس پوه شوم، په حیاتونو باندې اوس پوه شوم، په حیاتونو کې خو نور څه دي، په زیارتونو باندې وګرځېدم، په زیارتونو باندې وګرځېدم، په زیارتونو کې خو نور څه دي، او تا خو ویل لړمانان دي پکې، تا خو ویل لړمانان دي پکې، په دې قبرونو کې خو نور څه دي، او دانشه تشې زلفې نه یادوي، ستا په شعرونو کې خو نور څه دي. ګرانو مینوالو، یو ځلې بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب دی. پروګرام ادبي ملګري دي، او څنګه چې موږ کوشش کوو چې موږ خپل پروګرام ته یو نوی ملګری، یو داسې شاعر ملګری راولو چې ډېرو کمو پروګرامونو له تللی ډېر ښه لیکي کړی، او بیا هم لا ډېر زیات وړوکی یا زموږ استاد شاعري خو چا وله لاس نی ورکړی، پروګرامونو له نی تللی. نن هم راسره په پروګرام کې زموږ یو داسې زلمې وړوکی ملګری ناست دی چې مړدان ته راغلي یو، ساول ډېر ته راغلي یو، چېرته کې چې زموږ ګران ملګری عمر فاروق مسافر پاتې کېږي. څوک چې اوس هم لا علم کوي، 4مه درجه کې دی، مدرسې ته ځي، او د هغې سره سره چې هغه کوم غزل لیکلی دی، کوم شعر یې لیکلی دی، زما خو خپل ځان ډېر زیات خوښ شو، او زه غواړم چې هغه سره میلاو شو، بیا نه تاسو ته شعر ډالۍ کړو، هغه په تاسو پرېږدم چې هغه څنګه لیکل کړي دي، څنګه شعر لیکلی. اول هغوی سره یو څو خبرې کوو، بیا به ترېنه غزل وو. مسافره پروګرام کې درته په خیرالي وایو. زه جي ستاسو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم چې تاسو دومره د منیری نه راغی، او دومره قدرداني مو زمونږ وکړه چې دومره ساوړېر ته مو دغه راوړو تشریف. نور دلته کې خو بس دا ستاسو محبت دی زموږ سره، چې دومره تاسو د پښتو سره مینه کوئ، کنې نه زموږ دومره څه حیثیت شته دی، نه دی دومره د پټو څه حیثیت شته چې تاسو دومره راغی. ډېره زیاته مننه. زه به تا ته څه ووایم، دا ستاسو حق دی، موږ کوشش دا کوو، او زه به بیا دا وم چې د واجد احساس یو جهان مننه کوم چې هغه راسته تاسو په ګوته کړی، یو بیا ستاسو در ځای پورې راورسولو، دا زموږ په حق ته موږ به ادا کوو، ځکه چې موږ یې ونه کړو نو تاسو به څوک راوچتئ. د دې سوشل میډیا دا موږ باندې یو ډېر غټ احسان دی چې موږ روک ملګري را پیدا کوو، بیا د دې په ذریعه خلکو دا کوو. پروګرام ته دې څه راوړي، مینوالو ته به څه ډالۍ کوې؟ مینوالو ته خو به زه یو څو شعر به مخکې ووایم، ارشاد. د هغې نه پس په یو غزل ووایم. شعرونه داسې دي ارشاد چې بدو ته بد خو ته چې ښه نه وایي، بدو ته بد خو ته چې ښه نه وایي، او زړه مې هغو ته پښتانه نه وایي، او ای میخانې او جومات دواړو ته ځه، ای میخانې او جومات دواړو ته ځه، خلک پرېږده خلک به څه نه وایي، او بخښنه غواړم خو نه مې لګي، بخښنه غواړم خو نه مې لګي، او په خولې خبره چې د زړه نه وایي. او مقتره جي چې عمر غمونو ته دوکې ورکوي، عمر غمونو ته دوکې ورکوي، او دته د خلکو سوکوده نه وایي. ډېر ښه ډېر ښه. عمره غزل مینوالو ته ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي. غزل مې دی جي چې مطلع ده پکې چې یا دې سمزي یا دې سم راشي ما دې نه سوځوي، یا دې سمزي یا دې سم راشي ما دې نه سوځوي، او دا بدلېده را بدلېده خو سړی ښه سوځوي. او څه محبت دی چې د اور سره خبرې کوي، څه محبت دی چې د اور سره خبرې کوي، او څه غریبي ده چې د ژوند د سر ویښته سوځوي. او مخکنو ښکلو به په بادو بادو زړه سوځوو، مخکنو ښکلو به په بادو بادو زړه سوځوو، او دا اوسني خو په والله که په چا زړه سوځوي. او ای څومره پویه د انور عقل ورته وخوځېږي، ای څومره پویه د انور عقل ورته وخوځېږي، انسان سیزي خو نه قبله نن ورخاته سوځوي. او زه بدقسمته یم څوک چې جوړولی نشم، زه بدقسمته یم څوک چې جوړولی نشم، کني متل دی چې اوج ځان سره لمده سوځوي. او تعجب مه کوه اثر به په تا څنګ نه کوي، تعجب مه کوه اثر به په تا څنګ نه کوي،
زما په خولې چې شعر راشي زما خوله سوځوي او دا شاعري هم د هر چا د وس خبره نه ده عمره دا د هجر زور وي دا مازغه سوځوي. ډېر ښه ګرانو مینوالو د عمر نه تاسو غزل واورېده هیله لرم چې خوښ شوی به مو وي د ژوند څو ګړی هم پرې تېرې شوي. عمره دا راته ووایه چې ته مدرسه کې یو علم کې 4مه درجه کې نو شعر څنګه لیکي یو شعر بیا دلته دې څوک استاد شته او که نه؟ یاره جي بس دا خو شعر لیکل خو د پښتو سره د مینې محبت یوه خبره ده چې څوک چې پښتو سره محبت ساتي نو چې کم سے کم دی خو د پښتو په ادب پوه شي. او نور زما خو دلته کې بهر ماما یو استاد دی هغوی ته د استادۍ په طریقه باندې زه راځم پلار مې هم دی نیکه مې هم دی زوی مې راته ویلي او ملګری مې هم شته دی احساس صاحب سره میلاویږو رامیلاویږو بس دلته کې د ژوند ګړی پرې تېروو. ډېره مننه. دا راته ووایه چې مسافر چې مینوالو ته بل غزل هم ډالۍ که ډېر ښه غزل دې لیکلی دی او زه به که دا ووایم دا به غلطه نه چې مدرسه کې دې لیکلی دی نو بیا به ډېر زیات ښي. بل غزل مینوالو ته ډالۍ که چې خوندونه ترې واخلي. بل غزل مې دی چې د محبت د فلسفې نه چې محروم وي سړی د محبت د فلسفې نه چې محروم وي سړی لکه سړی چې تش په خوله او تش په نوم وي سړی او یو تبسم چې درته هم صدقه نه درکوي یو تبسم چې درته هم صدقه نه درکوي زما خو ډېر به دي شي یار چې دومره شوم وي سړی. ډېر ښه دا بیا ووایه. یو تبسم چې درته هم صدقه نه درکوي زما خو ډېر به دي شي یار چې دومره شوم وي سړی. او عشق په یو ځای د چا بدن کې زهر نه خوروي عشق په یو ځای د چا بدن کې زهر نه خوروي او ښه پر ورو چې سر ته ورسي ګم سوم وي سړی. او زه مسافر د اوسني وخت ښکلي پېژنم زه مسافر د اوسني وخت ښکلي پېژنم د دوی په یاد کې چې راځي اکثر مرحوم وي سړی. ډېر ښه ګرانو مینوالو د مسافر بین تاسو غزلې واورېدې شعرونه هم ترېنه واورېده او څو خبرې مو ورسره وکړې. هیله لرم چې ډېر زیات به مو خوښ شوي وي او څو ګړی به مو پرې تېرې شوي وي دا ستاسو مینه نه پښتو سره او دا زموږ کوششونه دي انشاءالله موږ به یې کوو. او که زه دا ووایم چې د لیاقت پلوسوال په دې کې ډېر غټ لاس دی نو دا به غلطه نه وي ځکه چې زه مردان ته راځم نو د دوی په ډاډ راځم او هغه راته خپل ژوند وقف کړی دی خپل ټیم یې راته وقف کړی دی کنې په دې نوزګاره ورځو کې او په دې ځانځانلي دور کې څوک چاله لاس نه ورکوي خو هغوی موږ له لاس راکړي او داسې رک ملګري را پیدا کوي انشاءالله دا به نه چې دا عمر فاروق و داسې ته د ډېر ملګري به موږ انشاءالله را پیدا کوو د دوی په برکت او د دوی په کوششونو باندې ملګرو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په بل پروګرام کې به د یو بل ملګري سره بیا مخاطب کیږو در هغه دمه پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته چوملی ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.